سلامونه دوستانو، په دې ویډیو کې د واتساپ 15 مهم چې 90% خلکو ته به د دې مهم سیټینګونو معلومات او پته نه وي، نو اړتیا ده چې دا مهم سیټینګونه څخه په واتساپ کې ځان خبر کړو. نو راځئ د ویډیو په طرف. که چېرته مو ویډیو خوښه شوه لازماً لایک او کمنټ وکړئ. لومړنی په زړه پورې سیټینګ دا ده، که چېرته غواړئ تاسو په واتساپ ته د نامعلومو کسانو څخه کال یا زنګ را نشي او یا تاسو د خپل کور لپاره دا واتساپ استعمالوئ، نو نه غواړئ چې د نامعلومو کسانو تاسو ته زنګ یا کال وکړي، نو د دې لپاره به تاسو خپل واتساپ ته راشئ. کله چې واتساپ ته راغلی په دا درې ټکي په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې د لاندې سیټینګ برخه کې په دې باندې آپشن باندې کلیک وکړئ، په پرایوسي ته به لاړ شئ، پرایوسي باندې به کلیک وکړئ، نو تاسو یو لاندې آپشن راځي یو کال، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو چې کلیک وکړئ دا آپشن به تاسو آن کړئ، نو تاسو به د نامعلومو کسانو څخه زنګ یا کال نه راځي. دوهم مهم په زړه پورې سیټینګ دا ده، که چېرته موږ وغواړو چې دا معلوم کړو چې څوک زموږ د واتساپ پروفایل ګوري، د دې لپاره به تاسو خپل پلی سټور ته راشئ. پلی سټور باندې به کلیک وکړئ، دلته سرچ بار کې به ورته ولیکئ هو ریویو، دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دلته به لاندې آپشن لاندې تاسو وینئ چې په دې هو ویوز مای پروفایل، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. ما ته یو دا را ډاونلوډ کړی دی، تاسو باندې ډاونلوډ کړئ. نو کله چې دا اوپن باندې تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو دلته لیدل کېږي چې څوک تاسو د پروفایل د واتساپ پروفایل ګوري، مثلا مونثلی ګوري، ایئر ګوري او ډیلی ګوري، نو دا هغه کسان دي چې زموږ پروفایل هره ورځ ګوري. نو دریم مهمه په زړه پورې سیټینګ دا ده چې څنګه کولی شو چې د بل چا میسیجونه وګورو او هغې کس ته به دا معلومات ونه شي چې دا کس زما میسیج کتلی دی او که نه، یا څنګه کولی شو چې په واتساپ کې ځان افلاین ښکاره کړو. د دې لپاره به تاسو خپل واتساپ ته راشئ. واتساپ ته چې راغلی په دا درې ټکونو باندې کلیک وکړئ، سیټینګ برخه ته به لاړ شئ. سیټینګ برخه ته چې لاړئ پرایوسي باندې به کلیک وکړئ. کله چې پرایوسي باندې کلیک وکړو، لومړنی آپشن لاټ سین ان آنلاین، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو په دې آپشن کې به نو باډي ورته انتخاب کړئ. کله چې نو باډي انتخاب کړو، نو دویم آپشن چې دا کې به هم سیم از لاټ سین، په دې باندې ورته انتخاب کړئ. کله چې ورته انتخاب فیصله کولی شئ چې واتساپ کې ځان افلاین راښکاره کړئ. نو د لاندې آپشن چې د آپشن ریډیسیپشن، دا آپشن به تاسو په واتساپ کې آن وي، تاسو به دا آف کړئ. کله چې کس ته به دا پته نه لګي چې کوم میسیجونه تاسو ته کړي وي او تاسو به هغه کتلي هم وي خو هغې کس ته به پته نه لګي، نو دا آپشن به تاسو په واتساپ کې چې آن وي تاسو به یې آف کړئ. ګران دوستانو، تر مهمه په زړه پورې سیټینګ دا ده چې څنګه کولی شو چې موږ څوک ګروپونو ته اډ نه کړي. که چېرته تاسو فکر کړی وي چې موږ هر څوک په خپل سر ګروپونو ته اډ کوي او موږ نه غواړو زیاتر کسان مو ګروپونو ته اډ کړي، څنګه کولی شو هغه طریقه بند کړو؟ د هغې لپاره به تاسو واتساپ ته راشئ. کله چې واتساپ ته راغلی، نو په د درې ټکو په دې باندې به ورته کلیک کړئ. کله چې کلیک وکړ په سیټینګ برخه باندې کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړو تاسو پرایوسي ته لاړ شئ. کله چې پرایوسي ته راغلی، نو د لاندې آپشن ګروپ آپشن باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې ورته کلیک وکړو تاسو درې آپشن درکوي، نو تاسو د لاندنی آپشن چې وینئ په دې باندې ورته کلیک وکړئ. کله چې ورته کلیک وکړو، نو تاسو ورته هغه کسان انتخاب کولی شئ چې دا کسان به ما ګروپونو ته اډ کوي، د دې نه بغیر نور کسان به ما ګروپونو ته اډ کولی نه شي. نو ما ورته تاسو وینئ چې ما ورته مارک لګولی دی، هغه کسان چې ما ورته مارک کوم لګولی دی دا کسان ما کولی شي چې ګروپونو ته اډ کړي، د دې نه بغیر چې کومو کسانو ته مارک نه دی لګولی دا کسان ما نشي کولی چې ګروپونو ته اډ کړي. 15 مهمه په زړه پورې سیټینګ دا ده چې څنګه کولی شو چې په واتساپ کې ډیلیټ شوي میسیجونه وګورو. مثلا که څوک تاسو ته میسیج راولېږي او هغه در څخه واپس ډیلیټ کړي، نو څنګه کولی شو چې هغه میسیجونه بېرته راولېدل؟ نو دې لپاره به تاسو خپل پلی سټور ته راشئ. کله چې پلی سټور ته راغلی به ورته ولیکئ انډر کور ډیلیټ میسیج، په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې کلیک وکړ، نو د لومړنی اپ چې دی دا به تاسو را ډاونلوډ کړئ، ما ته یې را ډاونلوډ کړی دی. نو په دې اوپن پر باندې به کلیک وکړم. چې کلیک وکړو، نو لومړنی تاسو کولی شئ د واتساپ او د انسټاګرام، فیسبوک
بزنس واتس اپ د ټولو کولای شئ چې تاسو څخه چا میسیجونه ډیلیټ کړي وي هغه تاسو کولای شئ چې واپس راولئ. مطلب زه د واتس اپ غواړم نو تاسو وینئ چې واتس اپ زما څخه کوم میسیجونه ډیلیټ کړي دي هغه راوستلی شي. او زه غواړم چې د فیسبوک هم تاسو کولای شئ چې هغه زموږ څخه چا میسیجونه ډیلیټ کړي وي هغه تاسو راوستلی شي. د هر یو اپ تاسو کولای شئ چې ډیلیټ شوي میسیجونه بیرته راولئ.